سلامونه او نیکی هیلې راځو نن موږ د ام اس اکسس په اړه باندې خبره کوو. یعنی نن موږ د ام اس اکسس یو کوچنی تعریف کوو چې آیا ام اس اکسس څه شته او ام اس اکسس څه کار کوي او ام اس اکسس څه کار کولی شي او بله خبره چې موږ له ام اس اکسس څه کار اخیستلی سو. نو ام اس اکسس یو سافټویر ده چې مایکروسافت په 1999 کې لانچ کړی ده او دغه سافټویر چې ده د ریلیشنل ډیټابیس او له هغه سره ګرافیک یوزر انټرفیس هم ده. موږ په دې اړه باندې مخکې هم خبره کړې وه چې ګرافیکل یوزر انټرفیس یعنی جی یو آی سی ال آی کوم دغه ګرافیکل یوزر انټرفیس ده یعنی جی یو آی چې ده د کې ګرافیکس وي او کوم سی ال آی چې ده یعنی کمان لاین انټرفیس ده په هغه کې ګرافیکس نه. کوم موږ څنګه وګورو بالکل ام اس اکسس پرېږده راځو دغه وینډوز ته یعنی دا کومه ټوله وینډوز چې ده دا ګرافیکل یوزر انټرفیس ده او کوم چې موږ مخته ویډیوګانې کې په هغه اړه باندې موږ خبره کړې ده لکه سی ال آی یعنی لینکس یا ډوس هغه څه دی هغه ګرافیکل یوزر انټرفیس نه دی هغه کمانډ لاین انټرفیس دی. نو یعنی دغسې ده دا جی یو آی ده او ډېر دغسې سافټویر ډیولپرز دي چې هغه په دې باندې کار کوي چې یو اپلیکیشن سافټویر جوړ کړي. او بله خبره چې ام اس اکسس های لیول پروګرامینګ لینګویج چې ده هغه سپورټوي. په ام اس اکسس کې موږ خپل پرسنل انفارمیشن منیجمنٹ اور سمال بزنس یعنی د موږ کوچنی کوم کاروبار سي یعنی د موږ کوم کوچنی کارونه سي هغه کارونه چې موږ یا په کتابچه کې نوشته کوو یا یو بل ځای نوشته کوو د هغې په ځای چې موږ ام اس اکسس کې ورسو ام اس اکسس کې نوشته کو ام اس اکسس یې موږ ته ساتي. نو راځو د ام اس اکسس په اړه موږ څه خبره وکړه نو راځو وایو چې د ام اس اکسس شکل وګورو. د ام اس اکسس خلاصولو څو طریقې دي. اولینه طریقه دا ده کله چې موږ وینډوز بټن پریس کو یا ماوس کرسر راولو همدغه سٹارټ بټن ده. په دې سٹارټ بټن چې کله موږ کلیک کو یا سٹارټ منیو به خلاصه شي. له سٹارټ منیو له خلاصېدو بعد به راځو دلته په سرچ بار کې به ولیکو اکسس. کله چې موږ اکسس ولیکو اکسس به راسي د موږ مخته او په هغه باندې به موږ انټر وکړو. کله چې موږ انټر وکړئ تاسو کتلی سئ چې ام اس اکسس خلاص شو. راځو د دې بله طریقه وایو. د هغه بله طریقه دا ده کله چې موږ وینډوز آر پریس کو یو داسې رن باکس به خلاص شي. دلته تاسو کتلی سئ چې مخکې له مخکې ام اس اکسس نوشته ده. که چیرې نه یې نوشته باید تاسو نوشته کړئ ام اس اکسس او بعد له هغه باندې په اوکې باندې کلیک کړئ. کله چې تاسو په اوکې باندې کلیک کړئ تاسو کتلی سئ چې ام اس اکسس خلاص شو. نو د ام اس اکسس داسې یو شکل لري. دلته تاسو کتلی سئ چې دغه کوم ټمپلیټونه چې دي یا دلته دا سرچ بار ده دغه رقم یو شکل لري. دې خوا ته تاسو کتلی سئ چې ریسنټ دغه ډیټابیس دي د هغه ډیټابیسونه دي چې موږ تازه خلاص کړي او تازه مو کار باندې کړي بیرته مو بند کړي هغه دلته په ریسنټ کې راځي. او که چیرې موږ غواړو چې نور ډیټابیسونه موږ خلاص کو او په هغو باندې کار وکړو دلته تاسې له اوپن اودر فایلز څه تاسو فایده اخیستلی سئ. په دې کله تاسې کلیک کړئ تاسې نور ډیټابیسونه خلاصولی سئ. دلته تاسو کتلی سئ چې دغه جوړ سوي ټمپلیټونه چې دي دلته تاسې لکه اوس دا ګورئ یو سټوډنټس ته کانټیکټس دي دغه رقم نور ټمپلیټونه دي او یو دانه دا ده چې بلینک ډیټابیس بلینک ډیسکټاپ ډیټابیس یعنی کله چې موږ غواړو چې یو نوی کار موږ ترسره کوو په اکسس کې موږ خپل ډیټا هلته انسرټوو خپل ډیټابیس جوړوو په خپله طریقه یعنی موږ له دې بعد یې جوړوو یعنی جوړ سوی نه راغو بیا به موږ په بلینک ډیټابیس باندې کلیک کوو او کوم دغه نور ټمپلیټونه چې که چیرې موږ خلاصولو غواړو نو د هغې دپاره به خامخا د تاسو کمپیوټر له نیټ سره وصلي. که چیرې د تاسو کمپیوټر له نیټ سره نه وصل هغه نور ټمپلیټونه تاسو نسئ کولی چې خلاص یې کړئ. او دلته پورته تاسو کتلی سئ که تاسو غواړئ چې د
بزنس مربوط کوم ټمپلیټونه سي هغه صرف تاسو سره واوړي، نو به تاسو سي هغه د بزنس یا د کاروبار مربوط راځي هغه دلته خلاصیږي. له هغه ځایه تاسو کولی سئ چې خپل کار مخته یوسئ. نو راځو بیرته شاته، که آیا چیرې تاسو غواړئ چې شاته ولاړ سئ نو دغه اپشن چې ده په دې باندې کلیک کړئ تاسو بیرته شاته تللی سئ. او دلته دا سرچ باکس ده، په سرچ باکس کې هم تاسو سرچولی سئ چې هر قسمه ټمپلیټ وغواړئ، یعنی د هر شي مربوط ټمپلیټ تاسو وغواړئ هغه تاسو دلته سرچولی سئ او تاسو ته به راځي. نو راځو موږ ام اس اکسس یعنې بیرته کلوزوو. کوم د ام اس اکسس هغه اولین شکل چې و هغه موږ او تاسو وکتی. نو راځو مخته وایو اوس خبره دا ده چې ډیفرنس بټوین ام اس اکسل اینډ اکسس، یعنې د دغو دوو ترمنځ څه فرق ده، که ام اس اکسل ده که ام اس اکسس ده. آیا ام اس اکسل ډیټابیس نشي جوړول؟ ام اس اکسل هم ډیټابیس جوړي، ام اس اکسل هم د موږ ډیټابیس سیوولی سي. په ام اس اکسل کې هم موږ قسمه فایلونه قسمه ډیټابیسونه جوړولی سو. نو اوس فرق یې څه ده د اکسل او د اکسس، یعنی ام اس اکسل او د اکسس څه فرق ده؟ د ام اس اکسس دغه فرق یعنی کوم فایل چې موږ جوړوو یا کوم ډیټابیس چې موږ جوړوو په ام اس اکسس کې هغه صرف راته سټوري نه، ام اس اکسل هم موږ ته سټوري سیویه راته، ام اس اکسس هم سټوري، خو صرف فرق یې دا ده چې ام اس اکسل یو فایل له بل فایل سره نسی کنیکټولی، یعنی هغه سهولات هغه اپشنونه په ام اس اکسل کې نشته چې یو فایل له بل فایل سره کنیکټ کړي. مګر ام اس اکسس چې ده هغه ډیټا مو سټوري هم او انالایز کوي هم، یعنی د یو فایل انفارمیشن یا معلومات چې ده هغه له بل فایل انفارمیشن سره کنیکټوي. او بله تر ټولو غټه خبره دا ده چې ریلیشنل ډیټابیس دی جوړولی شي ام اس اکسس. نو ام اس اکسس چې ده هغه ته ډي بي ام اس مربوط کیږي، یعنی ډي بي ام اس هم ورته ویل کیږي خو دی اصل راځي د ډي بي ام اس مربوط. نو ډي بي ام اس څه ته وایي؟ دلته که پورته تاسو کتلی سئ په سره خط کوچنی لیکل سوي دي ډي بي ام اس. اوس راځو دې ته، یعنی ام اس اکسل هم د ډي بي ام اس مربوط راځي، ام اس اکسس هم د ډي بي ام اس مربوط راځي. دغه رقم نور قسمه هم ډیر سافټویرونه شته چې هغه د ډي بي ام اس مربوط راځي، یعنی هغه ته ډي بي ام اس ویل کیږي. نو اوس راځو وایو چې ډي بي ام اس څه ده، یعنی ډي بي ام اس څه شته. دا خو یو مخفف ده د دې فل فارم ده، یعنی دا یو شارټ فارم ده. ډي ډیټابیس، ډي ډیټا، بي بیس، ام مینجمنٹ، اس سیسټم. ډیټا څه ته وایي؟ ډیټا د یو ورډ په شکل کې هم راځي، د یو پکچر په شکل کې هم راځي، یو فایل هم راځي، یو ډاکومنټ هم راځي، یو پکچر هم راځي، یعنی دغه ټولو ته ډیټا ویل کیږي. یعنی دا په څو قسمه کې په څو شکله کې دا ډیټا راځي. اوس ډیټابیس ده، ډیټابیس هغه ته ویل کیږي اوس لکه موږ په اکسل یا په ام اس اکسس کې مخته به انشاءالله تعالی راسي چې موږ یو ټیبل جوړو، په هغه کې یعنی د یوه شاګرد یا د یوه سټوډنټ یو معلومات ده چې په هغه کې د هغه نوم، د پلار نوم، کانټیکټ اډرس، ایمیل، یعنی داسې کوم شان موږ د دو معلومات راخو اول ته موږ له ځان سره ایډو. نو سیم د بل کس دغه رقم معلومات، اوس د یو کس ته چې موږ دا معلومات راواسئ دې ته ډیټا وایي، یعنی سیم هغه معلومات د بل کس، صرف نوم یې بدل، د پلار نوم یې بدل، نور بیرته هغه معلومات، یعنی د هغه ایډرس او د دوم ایډرس، د هغه کانټیکټ د دوم کانټیکټ، یعنی سیم ټو سیم هغه معلومات راسي. نو بیا دا
डेटाबेस एमइन मैनेजमेंट او اسمين سيستم يعني ده डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम.